یو څو غوالېږي دغه نه مخکې ځان د فرصت ډوړې رشتہ برابر کړو خو څه منعت نشته منه دا طریقه مصاحبه ده په دې خو ان شاء الله پوه شوي خو رسول الله عمل دا صلی الله علیه وسلم چې هغه د قرباني په دې وخت باندې په خپل روزه وغیرہ دا ماتوله بس د ښکارونه چې د اختر په دې ورځ باندې خلک کوي لیکن دا ناروا دي ځان دې ساتل پکار اول کار د ګيري خړېله یا کماوله او د سر وختان د کافرانو په شان باندې جوړول چې دا غوي سره سره مشابهش د اختر په ورځ باندې چې خوشاله ورځ ده او دا باندې لناس یو سقاوه کې به ودی طریقه باندې ځان برابر دي دا ناروا دویم د اختر په ورځ باندې د اختر نه مخکې د نارینه او زنانو لپاره حاضرول اطلاق بالکل ناروا رسمي او رواجی مسله ده الته تلاوت یو که اره مسله کې دا به ناروا ده وجه دا چې په نور ورځ کې تو ورشه دا رسمي او رواجی مسلې دي چې د اختر په ورځ باندې اکثر خلک د قبرستان لاړ شي د څه خلک په خپل لیدل دي چې دا شناخته وروټه کې او دا خبر ورته وږي چې اختر مبارک شه دا ما پر خپل سترګو باندې جمعات کې ناس ماري دي دی له ویلې شي بدعت دی له ویلې شي ناروا انسان کله چې عمل کې دا مرچنه اخوند درويزل کې وې دي انسانانو په ورځ قیامت الله د جهنم سپي جوړ کی دا څومره خطرناک مسله ده عائشہ به فرمایي وې چې کوم یو کار محمد رسول الله نه کړو داخله کې کوي دي کوم کې دا ګمان دي نعوذ بالله من ذلک چې رسول الله د اسلام سره خیانت او جفا کړی ده پیغمبر دا کار نه کړو مونږه کوو کته چې قبرستان لازم بالکل لاړ شه په دینت باندې شمړو دوه غواړي په دینت باندې چې دنیا نه بیرغبت شي او آخرت رایت کې خو لیکن په نور ورځو کې لاړ شه دعا مرته غواړي په نور ورځو کې په دې ورځو کې دا تک ناروا حرام دریم د اختر د منځنه ورسته ستړي مشه مبارکانه ورکوله په دې مسجد کې سره د دین شدي کې دکی والے کېږي او سخت خبرې به کېږي نو علماء دا لیکلي چې دینه باید سړي ځان وسید دین د اسلام له دانو چې ستړي مشه مکوا چې کله د عیدګاه نه بار وته د جمعات نه بار وته چې مسله چې به تکي پاغي ځکه وکړه شرعي په دې چې امام مودري کې چې لکه ټول د اختر مبارک شي او دا نور یو بل لاندې چې نیمه ګټه په دې جمعات کې زور نه وي کدا کار چرته دین وې ابن کثیر دا خبره ذکر کړې د سورې احقاف د روایت په تشریح کې چې کم یو قول کم یو فعل د محمد رسول الله د ملګرو نقل نه صحابو نه غوړه دین نه هغه بدعت دی کچا دا خبره ثابت کړه په دواړو سره موږ هم عمل کړو لیکن دا ششته نه د زنانو تل قبرونو لا زیارتونو لا میلو لا چمنون لا د پاره د بد اخلاقی او د پاره د دې شنور خلک فتنه کې واقع شدا به ناروا داخله دا کارونه عمل کوي جواری کول به ناروا دي او د قشن الته غي جنگوله نور د شي مسائل چې داخله کې د ځان به باغی ځای کوي لیکن اهل علم فرمایي کچیرتا یو انسان د ټوپک ډزې کوي یا په دې بنگړیو باندې یا بوسکشي باندې یا کرکټ باندې یا والیبال باندې یا فوټبال باندې یا د شنوري لوبي او پاغه باندې مال غټي د پاره د دې چې په دې ورځ باندې دا ملګری راغلي دا ټول په مخ کې حق داخل شو کوم چې دا مخ حرامواله مسله پر راغلي ده ابن کثیر فرمایي دنه بیزان ساتل بکار دي د اختر پر ورځ باندې د اختر د منظر لپاره اذان او اقامت دا امنیت امام بخاری دا حدیث نقل کړی دی دلیل په دې خبره لږ متوجه شي عمر ابن الخطاب فرمایي وکړه چې خلیفہ نه ما د اذان نه بل کار نه کوو خو چونکې زه امام اذان نشم کولای یعنی دا بهترین عبادت خدا اختر په ورځ باندې نه پکې اذان شته نه پکې اقامت دلیل دا موږ ذکر کوو چې محمد صلی الله علیه وسلم داغه ملګرو دا کار نه دی کړی نو موږ د شي وایو چې کوم یو کار داغه نقل نه داخل کې کوي بالکل دی لوري شي بدعت دا به ناروا دی کدا چرته خیر وي الله رسول موږ ته شي کړی وي دا اختر په ورځ باندې په عیدګاه کې د منځنه مخ کې او سنت او نوافل دا ناروا دي ډیر ځوانان د تاسو ګوري خاص کله سپینګری چې کله عیدګاه لاړ شي جمعات لا کوشش نه شړې په عیدګاه کې منځ کی نو دا بدل تراشه امام براوته نه په نفلونه به شروع کړي سید ابن مصیب سپینګری ولید هغه دا نفلونه کول ودا ته ولې کوي یو د ماغه بوډا په کار شو په دې منځ باندې مال الله سزا را کوي ما خو ثبت کار نه دی کړی خلک جناونه کوي خلک دا کار کوي دا کار کوي دغه مخالف مقابله نه کوي دې په سین کتی سید ابن مصیب ورته ویلي دار قطنی کې روایت دی په دې منځ باندې تعالی الله سزا نه درکې ځکه مونږ کې شه دي خدا کوم نوافل چې تکي دا رسول الله د منځ نه خلاف عمل دی داغه د سنت نه خلاف عمل دی الله پر پمدق منځ باندې جهنم لبوشي عامله الناسبه ټیک ده په کور کې تنوافلو کې اشتراک منځ کې یا په بل ځای کې وکي او به عیدګاه یا جمعه تراشه ان شاء الله سو منعت کې نشه خو چې کوم ځای کې ته د اختر منځ کوي دې ځای کې تعالی د اختر د منځ را په دې خو مخ کې دا شونه ناروا د اختر پورز باندې د مړو دعاګان راتله او الته ځاړه غمونه تازه کول په دې خاطر باندې شي دا د مړي اول اختر دی او پاغه ځکه کې دې چې موږ ور شو هغه باندې خوشاله شینه دا دغه خوشحالي مسله ده فکر ده چې خوشحالي خبره وسره وګزمو خوشاله په جامعه کې اکثر غلط عادت دی
چې الته ورشي د خلکو سره دا مړی راته ځکه کبي ګرمه دا په دې جامعه کې دا عادت شته دا ناروا عمل دی اسلام کې نشته رسول الله ور باندې رد کړی دی ډاکټر د مانځنه مخکې د خطبه ویل او تقریر واس کول دا ناروا بلکې محمد رسول الله سنت برابر بدل مانځه څخه ورسته کوي هغه بخاری کې دا حدیث دی لسم د خزو به حجاب او به پردي ګرځیدل ناروا په اختر کې خلک په دې فتنه کې واقع دي ولسم د هغه بدعات ناروا عمل ځان ساتل چې د اختر پورز باندې د باز خلک کوي لکه د خطبه ناوریدل او په خاصه طریقه باندې مبارکي ورکوله چې دا منځ سب د جانو غازیان یو لوی پړ داخله جوړ کی پیږم نه دا سې کوي دم هان کوي واقم هان کوي دا ناروا عمل دي اذن ځان ساتل پکار دي بلکې علما دي په خپل تقریر کې هم د بیان نو کې ترڅو پر د عوام د اسلام نه پوهیږي چې دې کې کم عمل پکار دي او په کومه طریقه هغه کارونه چې مسلمان د اختر په ورځ باندې کوي د اختر په ورځ باندې غسل کول نبی یا پاکي جامع غسل مسواک استعمالول خوشبوئی تیل لګول دا سنت عمل دی افطار د قرباني په وخت باندې کول دا سنت د المل خطر نور سي ادګاله پیدل تل چې کله مشکلات نه مګر کچره تعالی مشکلات دي دشمندار یې سبله مسلې به کې ګاډي کې لاړ شو مانعات نشتا زیلړ دي د اختر پورز باندې تللو او راتللو د الله رب بدلول ابن قیم فرمایي چې بده کې و پیدې دي زاد المعاد اول جل وسوا یو نوی نمبر صفحه کې ذکر کړي د ازمکه به تګویو کې استاد نیک عمل د پاره ځکه څلوي خورځي د انسان به جاړي چې کله نیک انسان مرشي اسمانم جاړي د ازمکه کې دې چې دشمن تعالی کمن لار نیولي ته شلاره بدل کې هغه کې به بچ شوي پنځه مهمه خبره ده چې د اختر مونږ به په عیدګاه کې سنت دي مسجد کې کول د خلاف سنت عمل ابن ماجه کې ضعیف روایت رسول الله نه نقل چې د باران د وجه په مسجد کې د اختر منځ کو اگر کدا روایت په اعتبار د سند سره ضعیف دی خو د باران هغه به ځان له خبره د اختر ځان له خبره کوشش دسی وکړي چې د جمعه د به ځان وساتي صایبه او تقشن عیدګاه ځان ورسوي ځکه د محمد رسول الله خپل طریقه او عمل داو شپږم نابالغ هلکان معنا کشرانو جنکې زنانا زاړه ځوانان هیڅ والا او پاکي زنانا اې دې دا ټول عیدګاه تللی شي واړه ماشومان تللی شي سپینګری تللی شي ځوانان تللی شي پاکي خځې تللی شي د زنانا چې کوم د حایجی دي اغم تللی شي خو اما مگر دومره خبره ده چې کوم د زنانو د هیڅ مرز والای هغه به د عیدګاه د په جدا ځبانه کینی د خیر په دعا او واعظ کې به دا برخواله اگر کوم زربان نشه بخاری کې دغه حدیث د محمد رسول الله عمل دی چې هغه به دا راوستي جدا زیاده کې تنظیم ورته برابر ولا خو تعجب په هغه خلکو باندې چې کجې ودونه کې او قبرونو کې او زیارتونو کې او پارکونو کې او بازارونو مؤسسو دفترونو لیسو پوندونو او نور زین لزیره تفریح مقامات ولا آلته به خدمتم بولی ذکرم بولی لیکن کوم عمل چې محمد رسول الله ور باندې امر کړی دی به خلکو یې مړ وی پلانین اوس کې عیدګاه راولي دا اوس نوی عملونه دي خلکو شروع کړه امدا قصړې د موششیره بخپل خځلې پلاني پارک لبېلېږي چې نه په الله امر کړی نه په رسول الله امر کړی او په دغه باندې محمد رسول الله امر کړی چې تاسو دا راولي لیکن دلته شیطان دا خواري کوي چې مړ دوه څنګه مونږ کوي ته خبر نه زنانه مرا وشتري زنانه باندې دوی شي کوي نه کله دلته راوښي سبه ال تر ولې بل ورځ ذکر کوي بل ورځ ذکر دا غلط عمل دی چې د حق پر سبارک خلک لکه بخاری جلد اول 300 دسمبر صفحه مسلم جلد اول 200 ابن ابي شيبه دیم جلد یوصل څلوراتیا سنن کبرى د بهقي دریم جلد 205 نمبر البته دومره خبره ده کچیر د بالفرض او تقدیر په دیګه کې تنظیم نوي یا د فتنو دور وي یا د اسنانو د پردي تنظیم نه کوي نو به صاحب دینه ګورزان ساتل پکار دي او کچیر ته دغه جدا شه دي دا کم خلک شاته منځره چې په ترتیب باندې وړو په حیا کې نو به ان شاء الله په دې کې عمل اخستل او برخه اخستل دا به پکار دي ومه امام د منځنه مخ کې ونیزا تورا او امسا د عیدګاه لويش د پاره دي چې هغه سترش دا بیچارهګان سره په پویم نه دي ډاکټر پوره چې امام راوي نزان سلام سره وړي نه چرته تور راوړي نه نظر راوړي په کار دا چې محمد رسول الله نو مخکې بلال صاحب دا وړله امام د منځنه مخکې ښا امام په اول رکعت کې سوره قاف او دویم رکعت کې سوره قمر لولي ډاکټر په ورځ باندې مسلم کې روایت دي اته سوینه من صفحات یا په اول رکعت کې سوره الاعلى او دویم رکعت کې سوره غاشیه لولي دا مسلم کې روایت دي اته سوا 58 نمبر صفحه کچرته هغه مخ سوره قاف ویلې سوره قمر که سوره الاعلى ویلې که سوره غاشیه امام د منځنو سواز او تقریر کوي امر او نهي بیانوي د جهاد لپاره بدلې لګي او د قشن د صدقات ورکول لپاره به ترغیب ورکړي خاص کر زنانه ولا د پاره د دې چې د عذاب نور باندې بچ شي د جهنم لکه څنګه محمد رسول الله دا ترغیب ورکړو لسم د اختر بورز باندې تقبل الله منا ومنک دا ویل روا دي خو لیکن سنت ورته نه وایي
صرف دومره خبره ده احمد ابن حنبل فرمایي وې کې یو چا مال دا خبره وکړي چې تقبل الله منا ومنك به زمور تم د شوی ما او که چا مال ونه ویل به زمور ته دا خبره نه کومه او بعض مدینه منوره کې دا عادت دي چې الته به جدا جدا من العائدين الفائزين عوضكم الله تعالى بامان وسلام دا شګدغه د مسله ذکر کوي نو دغه د اختر مطابق څه مسائل و رب العالمین دې موږ تاسو توفیق راکړي دي اعمال ترڅو بر الله ورسول موږ راضي شي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین